نو هغه پړي مړي مم تیار کړي طالبانو او محترمینو غازیانو او اتلانو هغه پړی تیار ساتل کې واچوئ خیشتې کوي د خیره سره چې هغه څوک چې نن یې په ډېر ویاړ سره دا خبره کوله لکه لیونی سپی چې هډوکی وخوري او بیا یې د وتلو لار نه وي نو دوی هغه هډوکی خوړلی د اوس نه پوهېږي چې په کومه لار باندې وباسي نن ارګمیشته شړونګا او برینګا د CIA او د بلیک واټر جاسوس اروپا کې میش سکشوی غني په هر کې ځینې اپلتې وویشتلې تقریبا څه مزدوري رسنۍ راغوښتې وې د دې د خبرو د انعکاس دپاره او بیا یې ورته لملمې و خړولو کړل هغه ورځې لرې نه دي چې موږ به ارګ له لیونیو سپیو نه پاک کړو هغه ورځې لرې نه دي چې ارګ به د CIA او د CIA او د بلیک واټر د جاسوسانو په وینو باندې رنګ شي که دغه حالت د دوی روان له یو خوانه د صلح غږونه د صلح بین المللي ورځ د مصالحې او که څه شی موږ خو په دې 18 کاله کې دا د صلح خبرې نه وې اورېدلې دغه د صلح ورځ مو نه وه لیدلې دا 18 کاله مو بمبارولو د CIA ګولټیر سپیانو شین سترګې امریکایان مو د موږ کورونو ته راوستل هر رقم وحشت بربریت ظلم مو چې له لاسه کېده کړي مو دي تر اوسه پورې کوئ ښه بیلګه بدبختانه د قندهار وروستۍ پیښه ده هغه وحشت او بربریت چې تاسو له یو ماشوم له یو نابالغه ځوان سره کړی ده هغه څه چې رسنیو پې باندې تر اوسه پورې کوم راپور نه ده خپور کړی د افغانستان د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو خبردار دغه یوه خبر په ذهن کې در سره وساتئ هغه څوک چې د قندهار غوندې جنایت یې کړی یا هغه جنایتکاران د CIA مزدوران چې تر دې سخت جنایتونه یې کړي دي د موږ په شهیدانو یې دارې کړي دي د موږ د شهیدانو یې کمیسونه او پرتګونه ویستلي او یا یې زموږ په شهیدانو د تبرونو ګزارونه کړي دي دغه خلک د بخښلو نه دي او دوی که بخښل سي دا هغه پدرازار او مادرازاره د CIA او د بلیک واټر مزدوران دي چې په راتلونکي کې بیا هم همدغسې جنایت کوي دوی باید د قبر میلمانه شي دغه وحشیان دغه ظالمان دغه درنده صفته د CIA او د بلیک واټر مزدوران پرون د روبل غلامان او نن د ډالرو مزدوران اروپا کې سکشویان او سوسیال خوارنن په موږ حاکم سوي په هر کې خبري غونډه راغواړي او مبارکي خلکو ته ورکوي چې تذکرې کې مو د مور نوم لیکل کېږي تبریک دې شه مور د موږ لپاره عزت ده مور د موږ وقار ده د مور د ټیکري لاندې د مور تر سیوري لاندې موږ الحمدلله په جهادي ولولې رالوی شوي یو موږ د داسې مور په غېږه کې روزل شوي یو چې جهاد اعداد او له کفارو سره مقابله یې راته ښودلې ده موږ داسې پلارانو بچیو پلرونه مو معلوم دي چې هغوی موږ ته د ډار ثقافت نه ده راښودلی موږ د داسې مور شودې خوړلي د داسې مور په غېږه کې روزل شوي یو چې هغوی موږ ته د مصلحت ثقافت نه ده راښودلی هغوی موږ ته د غلامۍ او د مزدورۍ ثقافت نه ده راښودلی هغه څوک دې په تذکرې کې د مور نوم ولیکي چې پلار یې نه وي معلوم د امریکا او د CIA د بلیک واټر مزدوران وي په اروپا کې سوسیال او کلبسو ته ناست وي د کلیسا مخې ته د صلیب خیرات ته یو برګر ته ناست وي مونږ لوږه تنده سختي زندان د هر څه ته تیار یو تیر کړي مو دي دښمن ته مو ښودلي دي او په نرمو زندانونه ورته مات کړي دي او بیرته د سحور او آزاد راوتلي یو تاسو مړې سترګې نیولې موږ زندانونه مات کړل د موږ اتلان او غازیان فاتحین له زندان نه راووتل د مور نوم دې په تذکره کې لیکلی ته دا غیرت وکړه مور د امریکانو ته مه ګډوه دا غیرت به دې کړی مور به دې د امریکانو بیسو ته نه ولېږلې په تا که مور او ښځه ګرانه وای تا به په لکه آریانا سعید زنګ او جامن نه ورته اچو د خلکو مخکې به دې نه ګډوله
دا د مور عزت نه ده چې تیلو پټه لرې کې بربنډې د امریکانو په مخ کې ودرې، او نه دا د مور عزت ده لکه د تا رولاګۍ او کمچنۍ دي چې په امریکا کې ده. ته داسې مورګانې موږ نه غواړې ان خیالس او محالس شوټاسر یا د سیايي مزدوره د بلیک واټر جاسوسه او مزدور رسنیو تاسو شرمېږئ نه چې داسې یو بیعقل رذیل خنزیر د افغانستان دښمن ولسمشر په نوم په ارګ کې او محاصره دجال ته کینئ او هغه ته خبري پوښښ ورکوئ، سبا به د طالبانو په مخ کې په کومو سترګو باندې ګورئ. تذکیرې کې دا اوس لاسته راوړنه ده. وا تباه و برباد شوه خنزیره، ته د افغانانو د تندي داغ شولې او لوچکه، خو نه قواره لرې، نه ځواني لرې، نه داسې باډۍ لرې، نه داسې یو قد لرې، نه داسې یو مفکوره لرې، نه شاعرې، نه ادیبې، نه فیلسوفې، نه ډاکټرې. خدا ته څه شین خرې دی ارګ ته راوستی. دا څه نمونه شی امریکانو پیدا کړی ده. امریکان په خپلو اوس حیران دي چې دا مو څه رذیل ارګ ته ننویسته. په یوه خبر مونږ پوهېږو، د افغانستان اسلامي امارت اتلانو او غازیانو هغه پړی چې نجیب مو پې غرغره که ما ته اندازه دا تاسو ساتلی ده، او نن مو لکه چې اوبو کې خشک کړی یم، دغه په جوش اوبو کې خشک کړئ چې سمې د مرۍ ته یې وانچوئ. دا د پړي بې عزتي ده. سر په طلاق یې ځوړند کې دا خوړلي ډالر او دا بېناموسۍ ته نه په یو پلاستیک کې تاو کړئ او مړی لکه د کارمل د آمو سیند ته مه اچوئ. د کابل د سیند په یو مردارې کې چېرته ښخ کړئ. مونږ او تاسو سره رسنۍ نشته، راډیوګانې نشته. دغه فیسبوک کې دغه کوم لایف خپرونه چې کوو دا وچ په زور کوو، قسم په خدای په زور یې کوو. دا ګورئ نه، یو ورځ ملا سایډیانې بندېږي، پیجونه مو بندېږي، ځینې ایکسپایر ټوپک ماران بیا ګیله کوي چې تاسو پیجونه ولې. اوس ظالمه تی وینې نه، ته په غبرګو سترګو وړوند دی چې روزانه د مونږ پیجونه روزانه قصه کې مولا کوي، بیا هم راځو بیا هم راځو بیا هم راځو. کولچاک زولانه مو کوي، کړي مو دي د چا آواز مو نه ده خاموشه کړی. تاسو یو استاد یاسر نشو زغملی، نن په سلګونو د استاد یاسر فالور او شاګردان دي، مست مست شخ شخ درته ګرځي. استاد یاسر ویلي زندان نه مدرسې جوړې کوي، جوړ مو کړ. وایي که د جهاد غیرت نه لرئ، د امریکانو سره د مقابلې غیرت نه لرئ، دغه بې غیرتي خو مه کوئ د امریکانو تر څنګ ودرېږئ. الحمدلله ډېر ځوانان ډېر اتلان په همغو خبرو نه ده چې د امریکانو په څنګ کې ودرېده، مخامخ له امریکانو سره شروع وکړله. داسې ګزارونه امریکانو ته ورکړه، ته ورشه له دې لیوني سپینه دا څه نومېږي سکاټ میلر نه ته پوښتنه وکړو طالبان څنګه خلک دي. د ملا فاضل مخکې کې 2 ساعته ناستو پورته یې کتلی نسو، لکه دواړه نظامي خلک ډېر دی. څنګه بچو څنګه یې؟ یا راځي افغانستان ته؟